یوازې هلکان مه کښېنئ کنې پیریان به مو یاروئ مشران جی ټیک شو انشاءالله زما دا 11 میاشتې دا د مدرسو دپاره دا یو میاشت ځان دپاره هغې مناسبت سره موږ تاسو به د ختم نبوت دفاع کوو به انشاءالله ختم نبوت دفاع به څوک کوي بس د قادرانو مسنونات نه بایکاټ کوو به انشاءالله مساجد مدارس تبلیغی مراکز سکول کالج یونیورسٹی آبادو به انشاءالله حافظ الحدیث انور شاه کشمیر رحمت الله علیه فرمایل وی ما نه یو کس راغی چې څه وظیفه راکړه وی ما ورته ویل چې د ختم نبوت دفاع کوه دا په کائنات کې غټه وظیفه ده د ختم نبوت دفاع به څوک کوي وای د لاس نه چا ښه ته کوریجو کتو ٹھیک شو اور بس جانی قربانی به کوو مالی قربانی ختم نبوت لپاره کوو به انشاءالله داسې 300 کسان غواړم بس چې لاس اوچت کې ما ته مفتي صاحب کډیرې نه صبر 1000 روپۍ زه ورکولی شم ختم نبوت دپاره جی لاس اوچت کې 1000 والا اوچت کې شیطان خفه کې ستا خو څه پورې مال نه دی لګېدلی په ختم نبوت خرچ کا 1000 والا لاس اوچت کې زر روپۍ زر 1000 والا جی ماشاءالله 1000 ورسره 500 والا لاس اوچت کې 500 والا هېڅ شی نه دی 1500 هېڅ شی نه دی جی 1500 لاس مخ کته کې اوچت کې 1500 والا اوچت کې ماشاءالله 1500 یو مهرباني وکړئ دا 1500 والا دا اوس راشه راکې ما در پاسې راشه